دا روښانه ده چې د ریل پټلۍ سټیشنونه د ترانسپورتي شبکې او سیمه ییز اتصال مهم بنسټونه تشکیلوي. دغه سټیشنونه یوازې د اجناسو او خلکو د لیږد په برخه کې اړین او مهمې اسانتیاوې رامنځته کوي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد په غوړېدو او اجتماعي پرمختګ کې هم مهم ونډه لري. په تجارتي مناسباتو کې د نسبي مزیت له مخې د نړۍ ټول په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه یو له بل سره متقابلو اړیکو ته اړتیا لري. دغه اړیکې د هوایي، سمندري او ځمکني ترانسپورت له لارې قایمیږي، چې ریل پټلۍ په ننني عصر کې د ځمکني ترانسپورت مهمترین جز ګڼل کیږي او په دې برخه کې معیاري سټیشنونه د ریل پټلۍ بشپړونکي اجزا دي. دا نه یوازې د تجارتي او سیمه ییز اقتصاد په تقویت کې مرسته کوي، بلکې د چاپیریال ساتنې له اړخه د شنو ګازونو د تولید کچه کموي او د ترافیکي ګڼه مخنیوی هم کوي. په مزار شریف کې د نایب آباد د ریل پټلۍ سټیشن د افغانستان او د ازبکستان هیواد ترمنځ د ترانسپورتي شبکې مهم جز دی. په دې سره به د افغانستان تجارانو د دواړو غاړو مسافرینو تګ د راتګ په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. د تولیداتو او اجناسو په لیږد کې به اړین سهولتونه رامنځته شي، پانګونه به وغوړېږي، د کار مناسب فرصتونه به رامنځته شي او د سیمه ییز اقتصاد د تقویت په برخه کې به لازمه همکاري وکړي. په ځانګړې توګه یا سټیشن په افغان تجارانو ته ډېر سهولت او ګټورتیا رامنځته کړي، ځکه چې د حیرتان له صفري نقطې څخه به د مزار شریف هوایي ډګر ته حدوداً 50 کیلومتره فاصله رالنډه شي او له بله اړخه به دلته به یوازې غیر نفتي یا خشکه مواد تخلیه کیږي، په داسې حال چې پخوا به د حیرتان په بندر کې نفتي او غیر نفتي مواد یو ځای تخلیه کېدل، چې په دې سره به د تجارانو مصارف کم شي، تمام شوي قیمتونه به ټیټ شي او په لویه کې به د افغان تجارت ته لا زیات تشویق شي. د جغرافیایي ستراتیژیک موقعیت له مخې افغانستان د مرکزي اسیا هیوادونو لپاره د وصل کلیدي نقطه تشکیلوي. د دغه اهمیت له مخې د افغانستان اسلامي امارات په دې هڅه کې دی چې د سیمه ییز اقتصاد د تقویت او پراختیا په موخه د سیمې هیوادونو سره د نښلېدو مختلفې بدلې لارې ومومي، چې په دې برخه کې اسلامي امارات د پام وړ هڅې کوي او د دغو هڅو په دوام دا د نن ورځ د نایب آباد ریل پټلۍ سټیشن افتتاح کوو.